د پچیراګام ولسوالۍ 315 بېځایه شویو او اړمنو کورنیو د مرستو ترسره کېدل. د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مفتون وايي اسلامک ریلیف موسسې د پچیراګام ولسوالۍ 315 بېځایه شویو او اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. تقریبا هغه 315 کورنیو سره د پچیراګام په ولسوالۍ کې مالی مرستې وشوې او دا مرستې د هغو کډوالو سره کېږي چې څوک داخلي بېځایه شوي او یا ډېر اسیب پذیر وي. زموږ دا کوشش دی چې دا مرستې تر ډېره وخته دوام ولري او ټولو ولسوالیو ته دا د مرستو لړۍ وغځېږي. دا زموږ کوشش دی، انشاءالله دا به کوو. نوموړی وایي تر دا مهاله د 2000 کورنیو سروې شوي چې له جملې 14,000 کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې مرستې شوي چې پاتې کورنۍ به هم په نږدې راتلونکي کې له مرستو برخمنې شي. مرسته اخیستونکو کسانو په شوې مرسته خوښي ښکاره کړه او له نورو مرستندویه ادارو یې غوښتنه وکړه چې لا نورې مرستې ورسره وکړي. او دا مسې نه مننه کوم چې داسې موږ سره کومکونه وکړه پوه شو. مراد نه زه هغه غواړم پوه شو داسې بوره ده او غوړي دي اوړه دي وریجې دي دغه شیان او موږ ډېره مننه کوو تنې چې دا اسلامي امارات موږ سره کومکونه وکړه او موږ ډېر تنه خوشحاله یو. د مرستو د ویش پر مهال د پچیراګام ولسوالۍ مسؤلینو او د کډوالو چارو ریاست استازو ډاډ څرګند کړ چې دغه مرستې به په شفاف ډول مستحق کورنیو ته وویشل شي. ننګرهار ولایت د مهاجرینو ریاست نه مننه کوو چې په دغه اړمنو کورنیو باندې په دغه سخت حالات کې دغه مواد وویشل. نو الله پاک دې دوی ته توفیق ورکړي چې آینده دپاره هم دغسې کومکونه وکړي. د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا د هیواد د 19 ولایتونو شاوخوا 13,000 کورنۍ ننګرهار ته رابېځایه شوي چې اوس یې دوی بیرته د ستنېدو لپاره د امکاناتو برابرېدو په لټه کې دي.